حال در وطن خوشحال است. وطن دیگه عزیز از دیگه کشور عزیز خود آدم دیگه به هیچ میاد قلب آدم جگر آدم است. به خیلی با چالش مشکل دیگه با مشکلات تا اینجا آمدیم دادیم تا سر مرد چی. کوچیکش میدیدم دو میزد فاش میداد بزرگش هم راویه امارات اسلامی در کمپ آمدیم 3 وقت غذای گوشت گوسفند میداد 10,000 پول افغانی داد. الحمدلله زنانه دکتران دلدسته مردانه دکتران سته. دا د کابل ښار په 11مه حوزه کې د ایران او پاکستان څخه د راتلونکو کډوالو پنډغالی دی. دلته د اسلامي امارت له لوري د راتلونکو کډوالو لپاره هر ډول امکانات برابر شوي دي. د دې پنډغالي مسؤلیت د کابل ښار د 11مې حوزې امیر نصیر احمد احمدي ته سپارل شوی ترڅو له نورو اداراتو سره په هماهنګۍ راتلونکو کډوالو ته اسانتیاوي او خپلو ولایتونو ته د لیږد پروسه چمتو کړي. احمدي پنډغالي کې د راغلو کډوالو د ستونزو په تړاو پوښتنه کوي ترڅو د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. حال در وطن خوشحال است. وطن دیگه عزیز از دیگه کشور عزیز خود آدم دیگه به هیچ میاد قلب آدم جگر آدم است. ماشاءالله. حال اینجا خدمت شده یا نشده؟ خدمت به بخی بالا شد. ارزشش بالاست خدمت. در مجاهدین و در خوشحال هستی یعنی؟ الحمدلله 100% 1000%. ماشاءالله. الحمدلله 1000% خوشحال است. اینقدر کمک صورت گرفت، اینقدر همکاری صورت گرفت که هیچ حساب نیست. ماشاءالله. حالا چه مشکلات مواجه نشدید در افغانستان؟ هیچ الحمدلله تا الانش هم که خوشحال هستیم. تو هست خانی تو هست. ولی همز سر مرز که داخل شدیم یک دفعه باش. خب ماشاءالله. در صف نانبایی رفته نمیستیم دیگه افغانی است دیگه خب برو دیگه وقت تمام شده دیگه دیگه. مریم دیگه اونجا کدام خدمت هست در کمپ زنده باش سلامت باشه. چی مشکل خونی است؟ نه در خدمات و در نان و در چیزا. با کلی امن امنیت آمدیم. خب ماشاءالله. اونجا تو راحت هستی یا نیستی؟ راحت وسایل آخر میزدیم دیگه در ماشین دیگه نشستیم راهم غذا مزام آوردیم خوردیم. خب ماشاءالله. له ایران څخه راغلي کډوال خوښ دي چې له ایران څخه په راستنېدو سره په خپل کور کې تور هرکلی کیږي او حکومت له لوري ورته هر څه په نظر کې نیول شوي دي. ولایت بم ایران بودیم دیگه مردم ملتشان خوب بودن، مردم عامشان اما نظامیشان هیچ آدم خوبی نبودن دیگه. خیلی اذیت به خیلی با چالش مشکل دیگه با مشکلات تا اینجا آمدیم دادیم تا سر مرد چی. اصلا از اینجا رفتیم وسایل خود فروختیم از افغانستان اوج رفتیم کلا وسایل ما با لباسای تن خود آمدیم دیگه. رویه‌ای که بعد از جنگ شد چندان افغانی‌ها تای نظر ایرانی‌ها خیلی بد شده بود. کوچیکش می‌دیدم دو میزد فاش میداد بزرگش هم بالاخره به خاطر اون دیگه روز تیر نمیشد دیگه با زن و بچه خواستیم که بریم حداقل در کشور خودمون بریم آزاد کسیم ما بالاخره نانوی پیدا میشه که اونجا روز خود تیر کنیم. از هر نگاه بعد از مردم بسیار ظلم و زحمت میکنن، بسیار اذیت میکنن، مردم پولایشان میگیرن، گوشیایشان میگیرن، در خانه مردم میدارن، اصلا عبای از ناموس کسی یا از انسانیت و اصلا بوی هیچ از انسانیت نبردن. پلیس ایران خیلی بیرحم با مردم افغانستان برخورد میکنن. امیدوار هستم که به گوش مسئولین ما برسه انشالله که این ظلم ایران پایان پیدا کنه انشالله. راغلي کډوال په ایران کې د ایرانی ځواکونو له بد چلند څخه شکایت کوي او په بېلابېلو نومونو توهین کوي. راویه امارات اسلامی در کمپ آمدیم 3 وقت غذای گوشت گوسفند میداد 10,000 پول افغانی داد 10,000 پول افغانی 3 وقت غذا همه چی واسه پسرایم شیر دادن مای بیبی دادن همه چی امکانات چبلق دما داد دا اولادای ما داد دا خانمم داد. ما وطن ناموس ماست. امارات اسلامی آغوششان باز کردن واسه ما ازش تشکری میکنیم. وطن خاک ماست، ناموس ماست. اینجا کابل شریف آمدیم
این زیبایی، این آب و هوا ما را اینجا آورد. فعلا یک غذای بسیار فوق العاده، کشمیش، هاویج، گوشت نداشت اما همه چیزش فوق العاده بود. دیگه سر مرز آمدیم، دیگه از مسئولین دولت امارات اسلامی خوشحال هستیم تا اینجا کمک کرد امروی ما، دستشان درد نکنه، خیلی کمک کردن. د کابل ښار د 11مې حوزې په پنډغال کې بېلابېل ادارات کار کوي ترڅو راغلو کډوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د کډوالو په کمپ کې د عامې روغتیا وزارت له لوري په 40 ډول د راغلو کډوالو لپاره د درملنې زمینه هم برابر شوې ده ترڅو په وړیا ډول یې د راتلونکو کډوالو درملنه وشي. 3 کال او 2 میاشتې کېږي چې دا کامپ په چوکاټ د وزارت صحت عامې، ریاست صحت عامې ولایت کابل په چوکاټ کې کار کوي. دا په 2 شفتو کې کار کوي. البته د 8 نه تر 4 پورې او د 4 نه تر 8 د سبای پورې، او په خدمات په 2 بخشونو کې دي، ښځینه او ته ښځینه، نارینه او ته نارینه. منګه په دغه اواخر کې به تاسو معلومات د منګ نه بهتره تاسو ته معلومات شته چې د ایران او د پاکستان نه مهاجرین په دا اواخرو کې بیا حد اندازه زیات وطن ته راځي او روزانه موږ په تعداد روزانه 2,500 او په 4 ساعتو کې تر 500 پورې مریضان لرو او د ډاکټرانو له طرف نه خدمات ورته وړاندې کیږي. د دغه کمپ مسؤل زیاتوي هره ورځ له یاد پنډغالي څخه 15,000 کډوالو ته په وړیا ډول د ترانسپورت زمینه برابریږي ترڅو خپل ولایتونو ته ورسیږي. شمال کمپ ده چې په 11مه حوزه کې د خیرخانات په ساحه کې روزانه تقریبا دلته تر 15,000 3,000 تر 4,000 کسانو پورې دلته خلک راځي او انتقالیږي شمالي ولایتو ته، لکه تخار سو، قندوز سو او همدارنګه بغلان سو، بدخشان سو، دغه کومو خوا ولایتونه چې له دې ځای نه انتقالیږي. احمدي زیاتوي په یاد پنډغالي کې له ایران څخه راغلو کډوال د ژوند ټولې اسانتیاوې چمتو شوي او کډوال کولی شي ګټه ورڅخه پورته کړي. دلته الحمدلله هر رقم خدمات د دوی ته موجود دي. د صحت په هغه کې سته ده، همدغه رنګه الحمدلله زنانه ډاکټران دلته سته، مردانه ډاکټران سته ده. د دوی څه مشکلات دي هغه دلته حل کیږي او د دوی مشکلاتو ته رسۍ کیږي هر وخت انشاءالله ورته. دلته د ملي سوداګرو له لوري هم هره ورځ یاد پنډغالي ته چمتو شوي خوراکي توکي راوړي ترڅو راغلي کډوال ورڅخه ګټه پورته کړي. دیگه روزانه بس 600 نفر جوس است و مدنی است، بسکیت است که امروزه توزیع میکنیم. یک تایم صبحی خودم با موتر میارم، یک تایم چاشت است، یک تایم دیگر که هر برسه که میارم برای 200 نفر است. 100 پارسل است برای 200 نفر هر دفعه که میارم. چاشتانه با نان هم است، در ضمن نان هم میاریم برایشان. دیگه تا وقتی که این مهاجرین آمده میره اینمی روش کار ما ادامه داره. هر ورځ د ایران له لوري سلګونه افغان کډوال له یاد هیواد څخه په زور راباسي چې د ایران له لوري په دې کړنو سره په کور دننه او بهر یې غبرګونونه راپارولي دي.